حکم کی اوضاع سورة ابراهيم نازل لقد سورة نوح حالة مرشيك سورة صلى وحالة عشيك وابيام سورة ده بس ماغه مخکنی خبره ده مخکې الله تعالی بیان وکاو په سورة ابراهيم کې موږ مخکې له ترقی راځي بس ابراهيم ورته ځکوي 15 آیات کې لفظ د ابراهيم راغلی ده موضوع د سورت بیان د توحید صداقت د قران ربط مخکې سورت سره ښکارا ده مخکې سورت په آخر کې الله بیان د منکرین وکړه د رسالت او دې سورت په سر کې الله دلیل د رسالت بیانوي یا مخکې سورت کې الله جل جلاله ذکر د قران وکړه دې سورت په سر کې ذکر د قران ده بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الف لام را الله پویږي په ترجمه دي یا الف معنا اسرار لام معنا لامعا را معنا رشد وانزلناه کتاب دا یو کتاب دا کتابون باندې تنوین د تعظیم جنډه ده لوی کتاب ده انزلناه موږ نازل کړی دا تا ته دې د پاره چې توبه سي خلق د تیارو د کفر نه رڼا د اسلام ته فاذن درب باندې الى صراط العزيز الحمید اغلار دې عزیز الحمید ته الله دا بدل د حمید نه اغه الله له ما فی السماوات و ما فی الارض چاغه د پاره هغه مخلوقات چې اسمان او زمکو کې دي هلاکت د کافرانو د پاره د عذاب شدیدنا الذين هغه کسان دي یستحبون یختارون چاغي غورکی الحیات الدنیا ژوند دنیا په آخرت باندې الله تعالی دا د مؤمن کار نه ده دا د کافر کار ده سه آخرت پری دی او دنیا اخلي ويصدون عن سبيل الله او منکی خلق دلاره د الله نه او د ټیاغه لره عوجا ګډوډ اولائک فی ضلال بعید وما ارسلنا من ندلګلی من رسول یو پیغمبر الا بلسان قومه مگر په جبه د قوم باندې دا یو خبيث تیر سوی د مرزا غلام احمد قیدیانی لعنتی هغه بدل تلیکل سګوره زدي هندستان د پاره پیغمبر یما او د هندستان جبه پنجابی اردو دا زم اردو والا سړی ما وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين سبيان کې دی د پاره کامل بیان ځکه کامل بیان په مورنۍ جبه کې راځي انسان سے مورنۍ جبه کې غږیږي نو هغه پورا بیان کوي سي فیدل الله من یشاء الله گمراه کی چاته چې الله خواسي الله هدایت کی چاته چې الله خواسي او دا الله عزیز او حکیم دا ولقد ارسلنا موسی من لګل موسی علیہ السلام آیاتونو باندې بی آیاتنا احکامات باندې ځکه آیاتونه مراد دلته تکوینی آیاتونه دي تشریعی نه ان اخرج قومک چې د وباسه قوم خپل د ظلماتونه الى النور رڼا د اسلام ته وذکرهم بیاام الله او زیر ورکاو تذکیر ورک دیتا په هغه ورځو د الله د عذابونو سره ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور واذ قال موسی صبار هغه ذات ویل کیږي چې مستقیم په توحید باندې او شکور هغه ته ویل کیږي عامل به مقتضا او عملا په کوي واذ قال موسی هغه وخت چې ویل موسی علیہ السلام قوم ته یاد کړئ نعمت د الله پتا سو باندې اذ تعلیلی دا اذ انجاکم چې الله نجات درکتا اوس د آل د فرعون رسول به تاسو ته بد عذابونه
او زبکول به تاسو بچیان او ژوندۍ به پرېښودلې ستاسو لورګانې اشاعر ځکه وایي ومن اعظم الرزء فيما ارى ومن اعظم الرزء فيما ارى بقاء البنات وموت البنين لوی مصیبت دا ده چې سړی لورګانې پایېږي او بچی نه پایېږي الکان مړه کېږي او لورګانې پاتې کېږي او دوی به همدا عذاب ورکاو وفي ذلكم او پدې کې بلاء امتحانو در افستاسو نلوی و استعذن ربکم سکل حکم کرفستاسو این شکرتم کتاسو شکر باس لازیدنکم من بزیاد کو ستاسو د پاره نعمتونه او که کفر مو که عذاب زما سخت ده حکیم الله اشرف علی تانوی صاحب لیکلی دي چې په شکر کې درې پایدې دي حکیم الامه اشرف علی تانوی هغه لیکلی چې په شکر کې درې پایدې دي یو خو کوم د ایجاد النعمه الله به نعمتونه نور درته پیدا کی او دوم زیادت النعمه نعمتونه به نور زیاد کی او درم بقاء النعمه بقا دی نعمت سوسو درې ایجاد النعمه زیادت النعمه دوا بقاء النعمه درې او یو څلورم سیز به الله په تور دی بونس سره درکې ازاله سلب نعمت ازاله سلب نعمت هغه سیز هغه نعمتونه ختمي الله تعالی به هغه لري کی نو څلور پایدې سوی دی شکر وستلو اشرف علی تانوی دا ازیدنکم ولئن کفرتم کتاسو کفروک عذاب زما به ډېر سخت ده وقال موسی ویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام کتاسو کفر کوي هغه چې پزمکه کې دی ټول الله به فروا ده او حمید ده آیا نه دراغله تاسو د پاره واقعا دا کسانو چې مخکې تاسو نو قوم د عاد نوح علیہ السلام او قوم د عاد او قوم د ثمود هغه کسان چې پس دا غینو لا يعلمهم د دې حقیقت نه پیژني الا الله مگر صرف یو الله لا يعلمهم د دوی حقیقت نه پیژاند مگر چا صرف الله الکه چې سوکو ارامیانو کنه حقیقت هم دا اوس ارامیان خلق ولالیان خو نو اوس علالی هغه د خدای ناشکری نه کوي لا يعلمهم نه پیژاند د دې حقیقت الا الله مگر صرف یو الله راغلیو دې ته پیغمبران بالبينات فواضح دلائل فردوا ايديهم اغي واپس کړه لاسونه پی افواهم په خلود یاوي کې دې تفصیل دا ده چې دا خپل لاسونه راواغسته او د پیغمبر په خله کې خودل یو یا د پیغمبر لاس راواغسته د پیغمبر په خله کې خودل دعا الله تعالی فرمای وقالو بیا ویله منګه کفر کواغه چې تاسو پیراله غلې سوي او من په شک کې واغه چې تاسو بلې سخت شک کې پیغمبران ورته ویله اف الله استفهام انکاری آیا ذات الله کې شک کوي آیا ذات الله کې شک کوي اف الله شکون آیا ذات الله کې شک کوي فاتر د اسمانو د زمکو ده الله تعالی بلی تاسو چې معافي درته کې د ګناهونو الله مورستو کې ترنيټه معلومه هغه ویل ان انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر بشر زمون پشانتا تاسو اراده لري ان تصدون ان تصرفون چې تاسو ګرځوي منګه هغه چې عبادت وکاو علما او زمونګه راتلو کې په سلطان مبینا باندې قالت پیغمبرانو ویل دیتا ان نحنو نیو منګه بشریو تاسو پشانتا الله احسانو که پاغه چا چې د الله خاصه د بندگانو نو فیعطی نبوه
هغه تعالی پیغمبري مور کوي او نه د زمنګ د پاره چراتلو کو تاسو په سلطان باندې منګر فایزن د الله او په الله توکل کوي مؤمنان او سړي موږ د پاره چې توکل بنکو په الله او الله موږ ته هدانا علمنا خودلی دی الله موږ ته سبلنا طریقې د حق او موږ به صبر کوو هغه چې تکالیف را کوي او په الله باندې صبر کوي متوکلون او اله کسانو چې کفر کړو پیغمبرانو ته او باسو تاسو د اسمکینا او لتعودن او لتشملن یا بتاسو شامل سي زمون په دین کې الله وایي کړه دې طرف د دې چې حالا به کو ظالمان ولنسکننکم الارض او من به وسو پزمکه د دې کې پاس د دین نور خلق تاسو ذالک لمن خافا دا هغه چا د پاره سویریږي سما د مقام نه او ویریږي د وعید نه واستفتحوا هغه طلب د فیصله وک اے طلب الفیصله وخابا او تاوانی سوار جبارانی ده د مخ کې ددنه جهنم بې او ورستله بس مما سدیدن هغه وبس هغه سدید ده غسالت علی النار جهنم څه شي هغه ویني زوی یتجرعو یشربو جرعتن غلب غلب بیس کی ولا یکادو یسیغو او نزدې بنی سیاغه تیری کی ویاتی الموت راضی بدی تمرگ د هر طرف نه اون به مړ ویاتی الموت راضی بدی ته اسباب د مرګ دا ترجمه زکو کا مرګریا چې قیامت کې الله فرمای لا يموت فيها ولا يحيى نه مرسته او نه ځوانسته اسباب د مرګ د هر طرف نه وما هو بمیت او نه به مړ ومن ورائي عذاب غلیظ او د اخوان بعذاب غلیظ وی دی وجنه یو کس خودکشي وکي خودکشي آیا پاغه به جنازه کیږي که به نه کیږي مسله دا ده سیو سره ځان خپل مړ کی قیامت کې به الله دا ډیوټي ورکی جانم کې بزان وزنی او بیا بزوندې کیږي بیا مرګ بیا ځوان بیا مرګ بیا ځوان آیا یو سړی خپل خودکشي وکړه جنازه پې کیږي کنه ابو یوسف رحمت الله علیه لیکي وای جنازه پې نه کیږي کافر ده نه پې کیږي بخاری کې روایت د تایید کوي جمهور علما وای نه جنازه کیږي جنازه کیږي او ترمذی کې حدیث ده او صحابي رسول الله تراغی و یا رسول الله زما گاونډیو او په کینچی باندې د خپل غلا کټل او مړس غاړه کټل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اما انا فلا اصلي زدي جنازه مونږ په نه کوم نو مسله دا ده چې امیر المؤمنین به د جنازې مونږ په نه کوي نور امامان په کوي سي ذکر لا اصلي صيغه واحد متکلم ده مثل الذين مثال دا کسانو چې کفر کړه ده بربهم پر باندې اعمال د دی کرامات پشان تدیری بی اشتدت به الريح چې سخت به پاغه باندې باد فی یوم عاصف پاغه تیز اورس کې ابن عباس ابن کلی سے کم سړی د قران کریم تلاوت کوي او قران کریم تواخور کوي الله به خودکشي نه ساتي یو الله به رزیل عمر نم ساتي خپل کور او پردای نه پیژني او هر څه کټ کی دا د قران کریم خپل برکات دي لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد علم ترى تنغوري چې الله پیدا کړی اسمانونو او زمکه په حق باندې ان یشاء الله تخواسی یذهب بالحق معنا یقینا بالحق معنا الله پارټنر نه لري شریک نه لري ناصر نه لري ان یشاء یذهبکم ویاتی بخلق جدید
وما ذلك علی الله بعزیز او نه دی دا په الله باندې سخت او ښکارا بس دی الله د پاره ټول فقال الضعفاء وبوای ضعیفان للذین اغه کسان د پاره چې تکبر کړی قران کریم کې صرف د دوه ډولو کافرانو بیان ده یو متکبر یو مستضعف او د دوه ډولو مؤمنانو بیانم ده من المهاجرین والانصار بس څلور ډلې بیانې کافر کې څوک متکبر او بل څه مستضعف څنګه افغانستان ورانی او پاکستان جوړي ها نو یو مستكبر او یو مستضعف او یو کوم د انصار او بل څه شي مهاجرین نو خدا بین الاقوامی شاید هر چاته ورزي کنه منګه استادو امریکا کې چاته پوسټ وکړ وای فدایي حمله څنګه ده بي بي سي والا تر پښتنه وکړه الله دې عمر کې برکات واچالته یوشتي کې استاد ده هغه ډېر آرامي جواب ورکړ وای دا غسړی نه پښتنو که سیاسو کې کوي کدی ویلې سه خدم غم د حکومت لخوانه او کدی ویلې سه باد ادم نو ته بیا القاعده والا نه پرې داغونه به بیا سو خلاصي هغه خودم بیا منګر خدای خلاص کی ټیک شه کنه نو بزدت بیا سکوت اختیارول پکار دي چوپتیا څه شه ده دې مسلې تاسو مفتیانو نه پکار ده مسله باندې ورسېده دا ډېر تحقیقي مسلې د علاقه هم ډېره ماشاءالله راځي ورپسې ان كنا لكم تبعا من استاسو تابعو فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء آیا دا په پکړی سي د عذاب د الله نه څه شي قالوا غي ورته لو هدانا الله لهديناكم کچته الله مونږ ته توفیق را کړو مونږ بتاو ست توفیق در کړای وای او مونږ د توفیق نو برابر ده په مونږ باندې کتا سوس کوم د جزاء کوي که صبر کوي خلاصې نست توبه وقال الشیطان شیطان بوای دا خنزیر سره سخت دوکا کوي لما قضي الامر سکل الله تعالی معاملہ فیصله کی ابن عباس او ابو هريره دواړه فرمایي سوا کان جالسا علی کرسی نار په وسط جهنم دی ور په کرسی باندې بناست او دی جهنم مینس کې به تقریر کیدا خبيث علام دې د وسوسو نفس او خپس ټولو نو ساتي تقریر بس کوي دا به تقریر کوي ان الله وعدکم وعدلک الله وعده کړي او وعده کا ما وعده کړي او ما خلاف وک خپل به بیا وای سوالم به خدای وعده نه منله وما كان لي عليكم من سلطان زما قوت او حکومت نو پتاسو الا ان دعوتكم سرب وسوسه به در تواچولا پس تجبتم لي زما وسوسه به مقبول کړله او یقینا خبره ده پیغمبر علیہ السلام فرمای من ترک لله شیئا عوضه الله خیرا منها دی خدای دی دین دی واجه نه چای او شی پری خود الله بلاغه نه خشه ورکی خو می کو ګناه کنه ته ګوره سي الله درکی لاغه نه خسته عوض کینه درکی فلا تلومونی ملامت کوي ما ولومو انفسکم فزا ملامت کوي زمه مستاسو مومید او نه تاسو زما امداد کولای سي ما کوپر کړای ما وجه هغه سه شرم کو الله سره مخ کې ظالمانو د پار عذاب الیم ده او داخل بسیا کسان سیمان دراول اعمال صالحه کوي جنتونو کې سبېږي بلان د داخله نه ورونه همیشه په پاغي کې باذن ربهم تحیتهم فی سلام پیشکشی داغه به سلامي الکه السلام علیکم دمر مبارک کلمه د جنت کې بنوي السلام علیکم امام شافعی وای نکره چوا څنګه چوا سلام علیکم ابو حنیفه وای الف لام سره معرفه چوا السلام علیکم
علم ترى کیف ضرب الله آیاتنا ګوري چې څنګه بیان یې الله تعالی مخکې دوه قسمه ډلې بیان اوس الله بیان کوي کیف ضرب الله سرنګ بیان یې الله تعالی مثلا یو مثال کلماتن دی کلمې الک خور ته ګوري ښا ډیر خوندور مثال ده علم ترى مسلمان مثال اول بیانې او مسلمان کې د خدای د صفات راولي کدا نه پکې بیا جنت ته نسی تلایخه علم ترى کیف ایا نو ګوري سرنګ بیانې الله مثلا یو مثال کلماتن یو کلمه طیبتن چې پاکه کلمه ده ظاهر پاک ده باطن پاک ده ما ته وګوري پیغمبر پاک په دعا کوله اللهم اجعل سريرتي خير من علانيتي واجعل علانتي صالحه خدایا باطن میں ظاهر نه خکې دا نه ظاهر خو بزرگ معلومیږي او باطن کې بلا یم الله باطن میں ظاهر خکې او خدایا ظاهر مم نیک کې ګوره قران کریم کې اشاره ورته شوی ده طیبه هغه ولې ته وایي چې باطن هم خې ظاهر هم خې کا شجره طیبه مثال دی هغه پاکه ونه ده اپاکه ونه څه شی ده بخاری کتاب العلم کې دی رسول الله یو ورځ ناستو ویاله که ترجمه زر وکي څنګه زر وکوس یو چې کې منډه ورکو بل ځای کې راځار بخاری کتاب العلم کې راځي رسول الله ناستو صلی الله علیه وسلم او صحابم ناستو پیغمبر پاک ورته فرمایل دلونی علی شجر ما ته ونه وخی چې مسلمان غوندې ونه ده صحابه ټول حیران وي ویل یا رسول الله دا ابن عمر ولو کې ماشوم هغه ویل ما زړه کې خدای چولې وسیدا د کجوره ونه ده و چون کې مشران صحابه ناس ما ته حیا و چې څنګه دې مخکې خبره وکما بیا رستو پیغمبر پاک ویل صلی الله علیه وسلم الا هی النخله الا دا د کجوره ونه ده نو چې بیګای کور ته راغلو ما پلار ته ویل عمر دته وته چې ما ته قسم ده یاد او خمر ما ته له بچا کاش کې دی ویلی وای کدی ویلی وای دا به ما ته د سرو خانونه غوراوه هغه وخت کې سرو خان نن سبا ارپتیانم نسی اخیستای سرو خانونه به ما ته غوراوه علم الله دې موږ تاسو ټول ته نصیب کړي روح المانی کې آلوسی لیکلی دي آدم علیہ السلام چې کومه خټه نه جوړ سا خټه زیاته سواله څنګه سو وای ملائکه ویل الله دا خټه سره سوکو وای زمکه کې واچوي زمکه کې واچول هغه نه کجورش نه سواله وای لکه د پلار خور ته سویل کېږي ترور ته وای تاسو ته څه پپو وای پپو موږ ته توړې وای توړې صحیح سو کنه د پلار خور ته ترور ویل کېږي پیغمبر پاک فرمای اکرموها دې عزت کوي په انها عمتکم د تاسو توړې ده د تاسو پپو ده صحیح سو راځي ورپسې کا شجره طیبه او نور خبره پکې ځکه کوم یو لاس تطبیقات پکې نورم دي چې مسلمان او د کجوري ونه څنګه سره الله تشبیه ورکړه علت دا ده د کجوري سر کټ کا کجوره وچه ده مسلمان سر کټ کا مسلمان مړ ده لاس تطبیقات علامه سے لیکلي دي وخت کم درازي کا شجره طیبه مثال دی هغه پاکه ونه ده اصلها ثابت سبيخ مضبوط تا مسلمان بیخ مضبوط تا وفرعها في السماء او دیاغه څنګه اسمان کې دي الکه مسلمان پراشین جمعات کې 2 رکعات نه پلو کې قران کریم کې الله تعالی والسابحات سبحا فالسابقات سبقا ملائکه دسمال کې 2 رکعات اجر تاو کې او لاش عشازیر ته وخیزي فرعها في السماء دیاغه برانچونه اسمان کې دي او څنګه دا بل صفاته توتی اوکلها کلهین ورکی میوه هر ټیم ایور گرین ونه دا ومرګریا ما ته ګوري سماله دا ایور گرین په سلور موسم کې شنه ونه دا بعضی ونه په زمي کې پانی وټوړيږي هغه سیسي الله وايي مسلمان ته پکار دا سي ایور گرینی څه شي همیشه به خاندي همیشه به ټنډه کې 12 بجاو نه
او بل دی ونی صفت دا ده چې اکسیجن ورکی کاربن ډای اکساید جذبي وا اکسیجن ورکی او کاربن ډای اکساید هغه تصفیه کې هغه نو ورستو اکسیجن جوړ کی مسلمان ته پکار دادی چې بعد خبره واوري هغه بخي کوي مسلمان ته پکار دادی اوس تحقیقات کوم یو غنټه دی کوم لګيږي مخکې زی توتیو کلها کل حین باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس الله ورکی خلق د پاره بیانې مثالونه لعلهم يتذكرون ومثل كلمه خبيثه مثال دغه کلمه خبيثه ابن عباس لیکلی دی وای دا ونه لا پیدا نه ده نو خدای خبر سو نه ده چا ویلی دی وګي ونه ده وګه خو پیژنه نه کړه وګه مراد ده سو کوی نه حنزله ده جلالین کې سیوطی وای حنزله ده حنزله پیژنه کنه امنه غوړه نه یادې اترخه هغه ته ویل کی مثال دی هغه کلمه ده خبيثه كشجره خبيثه وجتست اقتلعت سلبي خراوزي بي من فوق الارض ما لا من قرار يثبت الله الذين محكم الله تعالى كسان شي ما نراوله ده بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره او په اخرت کې وګوره بهقي او احمد ټول کې سي فرشتي ته مراد دي ملائکه راضي انسان ته سوای من ربک او من نبیک او ما دینک مسله باندې ورسېږي کنه دا سبلایکی او مولا تیر سره د یزید ابن هارون سال ابن عمار وای خوب کې مې ولید او قرطبی نو جلد صفحه نمبر 238 کې لیکل ده خوب کې مې ولید ما ته خدای در سره څه چالو ک وای ملائکه را تراغله وای راته ویل من ربک او من نبیک او ما دینک ما ته د سپینه ګیره د سی ونی والا داسې ما ته د خدای نه شرمېږي دا ګیره مې سپینه سو په ترجمه کې او تاسو مانه د رب پوښتنه کوي زی خپل کار کوي چې تم کار مارسته کنه یو بل ته و خندل او لاړې بیرته تاسو ولې الله دې کیفیت موږ تاسو نصیب شرع قائد مولا تراغله ورته دې رب دې سوګ دا وای او ته وی خندل ورته دې په شیر کې جواب درکم که نصر کې جواب درکم څه کې درکم هغه یو بل تو خندل صداقم خرابي مولا ده حسن بصری تراغله رابعه بصری تا من ربک او من نبیک کوم جن راغله اسمان سمره مسافه ده 500 سال وای 500 سال تاسو نه خدای نه یریږي او مان دلته ير د 2 فټه راکړي ځکه تاسو فکر کې ویل دي چې مړی د پن کول سو قسمه دي ما ول د طویل ان شاء الله سے ترجمه فارغی کې ټول به مفتیان یاستي سو قسمه دي عالمگیری لیکلي سو قسمه مطلق پټول دي مړی فرض دي او نامه پورې واجب دي تحت السره دومره سپیر او نه باسي دا واجب دي او یو قد ادم سنت دي سمره یو قد ادم سنت دي نو زه یو قد ادم کا تراغلم عثمان پختنه کوي سراب دې سوګ ده جبريل امين ناستو عمر فاروق ناستو رسول الله ناستو جبريل راغی و یا رسول الله اوس مې لوح محفوظ کې وکتل سی ملائکه به عمر فاروق تراسی خبر کی ورتوای به مر ربک و دې به ته مر ربکم تاسو رب څوک دې تاسو ما نه پوښتنه کوي او ورته من نبیو کا او ته من نبی تاسو پیغمبر څوک ده ملائکه به یو بل توای سي موږ په دې نه پیګو دای دې موږ امتحان اخلي کوم دې امتحان اخلو لا اله الا الله بیرته به لارسي الله جل جلاله وتقدس شانو دې موږ تاسو نصیب کې دا کیفیت دا نصیب ورته ها کو ها دې خدای ډیر بد راځي پیغمبر پاک فرمایي چې کله حوصله کوي ها مکوي خله بندوي ځکه شیطان خاندي ها پوهسي منافق سره سه قبر کیږي او ته من ربک ها نو ها دې خدای غر کا سشین جماعت کې ترجمه کړه خو ناز به کته دکانو کې دې سبا لا غوښته خدای غيوت مسله خو به یاد کړي وکنه راځي ورپسې يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويذل الله الظالمين ويفعل ما يشاء علم تر آیات نګوري
الى الذين بدلوا نعمت الله سید الله تعالی خلقیت بدل ک کفرن په کفر کې واحلوا قومهم دار البوار او نازل ک قوم دار بوار ته بخاری لیکلی دی وای دینه مراد مکی کافران دي او سوګ جبل ابن ایهم ته مرادم ادا کنه په تلارت کې میری کنه جبل ابن ایهم هغه مراد ده جهنم سے جهنم ده داخلي کې باغ لرا او ډیر بد زیاده وجعلوا لله اندادا او ګرځوي الله سره شریکان چې خلک گمراه کې دی الله دلارنه ورته وای نه پواخلي مسیر تاسو نار ده قل هو لعبادي الذين بندگانو سما کسان د پاره سی اقام الکه د عذاب بچ کېدو سو سيزونه دي درې سی قائمه منځ او خارچه کوي سران په پټه باندې او ښکارا باندې مخکې د دینه سراسي دي تداسې ورځ لا بیعن فيه هغه کې به بیان نه هغه کې به دوستی نه الله الذي الله غزاتا چې پیدا کړی دي اسمانونو او ځمکه او راکته کوي د اسمان نو په او باسي پاغه سره د میونه رزق لكم رزق تاسو د پاره وسخر لكم الفلك او الله مسخر کړی تاسو د پاره کیشتای چې تاسو روان یاست په دریاب کې په امر باندې وسخر لكم الانهار او تور بلډیم باندې لیکلی درته وسخر لكم الانهار بیگان ورته قتل دام د ما کرامت دي نن ترجمه کې راغله بیگان ورته قاتل ته اډیم باندې لیکلی دی وسخر لكم الانهار خو خستان داس کې او چا لیکلی شرم په کار د مسلمان ته یو کوریایی عیسائی انجینر د آیات لیکلی ده چا لیکلی ده یو کوریا والا عیسائی انجینر د لیکلی ده وسخر لكم الانهار تور بلډیم وسخر اولان به ترجمه مرتلی کله وسخر لكم الانهار او الله مسخر کړي تاسو د پاره میورونه وسخر لكم الشمس او الله مسخر کړي تاسو د پاره شمس ویل خلقه نه ویل ښا سخره ویل سولر انرژي ته د بده حاجت راځي ستاله کا سولر انرژي بجلی باندې ښا بجلی خدای خبر کراسی نو سولر انرژي ته الله حاجت برازي ځکه نو الله تعالی سخره ټکه راوړیو یا اخر کې خدای بیل نظر نه اخلي ځکه سخره ویل خلقه نه ویل وسخر لكم الشمس والقمر اسبغمي دائبین سے پخپل عدد باندې روان دي اے فاعلین وظیفتهما خپل وظیفه خپل ادا کوي وسخر لكم الليل الله مسخر کړی تاسو د پاره شپه او نهار او هغه په خپل تار باندې روان ده وسخركم الليل والنهار او ما ته وګوره پتا باندې ریپیرینګ هم نشته سنشته ریپیرینګ سدال مر راسي او دا غندب کېم ډېر تر اورسي او دالته خراب سي او بیا درته سره دیکا ورکا ورته صورت ورکا دیکا ورکا دا د خدای شان ده او یا کوم د سب پرزا پکې خراب پس او درته شابو سي ریپیرینګ وکړه کې جوړ کا الحمدلله الله تعالی برابر کړی د زی او راضي نه په ما ته ریپیرستا نه دیکا میکاستا دا د دې شکریا پکار ده وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم ما كل ما سألتموه او درکړي دي تاسو ته ټول هغه چې تاسو الله مغواړي بلسان الحال یا بلسان القال مرګریا ما ته وګوره دا سترګې په لسان حال درکړي دي ښا ټیک ده کنه او دې سترګو سره لیباټریم درکړي ده کدا لیباټری الله تعالی چې تخپو کې درکړي و را پازه نو پسترګو په دیو یو سیسته قتل بیا په دیوله تراسه وی ګوره بوې کې یو کنه کې نو کا تخپو ته به مړی وړله وا بای الله تعالی متصل درکړي سدل ته خلی ته وو ورکه بس لیباټری باندې چکیږي لیباټری باندې چکیږي دته لسان حال و دی الله نعمتونه دي راضي ورپس ان الانسان الله تعالی دا انسان لظلوم ظالم دا په اعتبار د علم سره او کفارون کافر دا په اعتبار د عمل سره و اسقال ابراهيم او ویل ابراهيم وګور دی شکرګزار سړي بیان کړي څومره شکرګزار سړی دا و اسقال ابراهيم هغه وخت چې ویل ابراهيم عليه السلام ربا وګرځي دا خار د امن وجنبني الله تعالی او ساتما لرا
او زما بچانو لرا د عبادت د بوتانو نه او رب دې بوتانو گمراه کړي دي ډېر خلک نسبت مجازي د تفتازانی وایي فمن تبعانی چا سے زما تا بیداری وکړه الله هغه به زمانه او څوک سنا فرمانی زما کوي ګوره دا یو نو ویل سي خدای ته تبا کوي ځکه د پیغمبر په طبیعت کې رحمی سوی فإنک غفور رحیم ربنا وربا انی اسکنت ما وسولی دی من ذریتی بچی خپل بوادین پاکند کې غیر زی زرین ساغه منبت نه ده عند بیتک المحرم پنځ د کورستا سي محرم ده ربنا وربا ليقيم الصلاه ادا کله مسله کم زینه ثابته ده چې بیت الله کې مونږ په ټوله دنیا کې ثواب ډیر لري کم زینه ثابته سو دې زینه ثابته سو چې په مکه کې مونږ په څومره باندې ده یو لک خو دې زینه یو بل زین ده چې هغه کې لا زیات ثواب لري مجاهد سے په مرچل کې کم منځو کې یو په شل لکه څومره لبیت الله نه شل چند اوچت فجعل الله تعالی وګرځي افئده من الناس زړونه د بعضو خلکو خاده چې داسې نه دی ویلي افئده الناس ټول خلک نو بیا بار سړی ورته ای بعضو خلکو تاوی الیهم سمیلان بکیاغه خواتا وګوره وای پتایب کې شیخ سعدی لیکلی دی وایو میګتون روانو میګتون او زړه کې راغله چې کاش کې بیت الله تطلع وای اوس لتایب نه بیت الله ته میګتون فین الله سورازو کې رسیدلای او یکدم الله تعالی کوثر راولې غلا او د کوثر خپې پورې ونی خلید او بیت الله کې کاتک الله دې داسې بوزي مور مسکین هوا سے داش کے بکابار اسد پای کبوتر زد و به انجام رسید غریب میګتونو هوا سے راغی چې کاش کې بیت الله ته تلای وای کفتر راغله او هغه په پورونی خلید او لاړ ته ورساو ازل کې مناطقه خدا وای چې په دې ټیم کې وقت حلولة الارض بینها و بین الشمس سپوږمۍ او د لمر مابین کې څومره اندازه زمکه حایل واقع شي سپوږمۍ خو لمر نه چارج اخلي هغه اندازه چارج وانه اخلي ځکه خاصب سي او شریعت زمونږ وای نه د الله تعالی به شان ده سجدادان دا وای راځي ورپسې تاوی الیهم سمیلان کوي هغه خواته ورزقکم الله تعالی رزق ورکې من الثمرات د میوونه الکه پاکستانی کپڑا لبنانی کیلا جرمنی چکنی او مراکش والا توت ټول بالته ملاویږي اعلی طریقې سره لعلهم یشکرون دې د پاره چې شکر وباسي ربنا هو ربا انک تعلم الله تعالی پتا ده هغه چې منګه پټو هغه چې ښکارا کوي او نه پټیږي په الله باندې او شي پس مکه کې او نه په اسمان کې الحمدلله الذي ټول ثنا او صفات هغه ذات د پاره ده وهب سمات راک علل کبر په بوډاتوب کې اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام ان ربي سميع دعاء رب زما قبلون کې د دعا ده او رب زما وګرځه ما مقیم الصلاه طبيعت وګرځه سار ټیم منس کوما او د اولاد زمانہ او الله قبول کې زما دعا او زما رب ما ته مغفرت کې ولوالدتي مور زما ته ځکه مور مسلمانه وخا مولانا احساس علي لیکلي مور مسلمانه وا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ولا تحسبن الله خیال مکو په الله تعالی باندې سیده بنا خبر یم عمل الظالمون هغه چې عمل کوي ظالمانه الله موږ ورستو کو هغه ورځ د پاره تشخص فی الابصار چې نظرونه به کولاوي پاره کې نظرونه به کولاوي پاره کې موتینا تیز بروانی سرونه به اوچت او تیز بروانی اسرافیل علیہ السلام پشپېلې کې مقناطیسي اثر ده چې شپېلې وې سر به سړی اوچت سي لا يرتد اليهم طرفهم نباولي هغه ته نظر
او زړونه به خالی د عقل او د علم نه پیس بنه پويږي ځکه به بربند رواني یو بل ته به کتای نسی وانذر الناس او ویرا خلق هغه ورځ راځي به د عذاب وای با کسان چې ظلم کړی دا او رب زمنګا ورستو کمن تروی نیټه معلومه ده پاره من به اجابت کو استاد پیغمبر او تابعداري به وکړو الله ورته ها اولم تکونو خنور وختم غواړي هغه 50 شپته کال کې چی کړیو اولم تکونو اقسمتم آیا تاسو قسمونه خوړلې مخکې د دین سنیک عمل بنکو مالکم من زوال تل دنیا تنشته ده وسکنتم او تاسو سیدلی وی په هغه کې په ځایونو د هغه کسانو کې چې ظلم کړی په نفسونو باندې او کارسیو تاسو د پاره چې څنګه مو کړی واغې باندې او بیانو تاسو د پاره واقعات او دوی مکر کړو مکر الله سره مکر د دی دا و ان کان مکروم لتزول من الجبال او نه د مکر د دی چې غرته نه لري سی یو یا ان براوله مخفف من المثقل یقینا دومره غټ مکر د صغره ما خوا کوي الله فلا تحسبن الله ګمان مکو په الله باندې خیال مکو په الله باندې چې الله خلاف کوي د وعده د پیغمبرانو الله عزیز انتقام ده یوم تبدل الارض هغه ورځ کې چې بدله بسیزمه کا غیر الارض غیر دې د غزمکه نه ولی زکه په دې زمکه جرایم سوي دي عدالت په صفاز مکه پکار ده الله تعالی فرما ابن عباس و زمکه باوارسی وبرزوا لله الواحد القهار او قربسي الله لپاره سی واحد او قهار ده او تبوین مجرمان یوم ایزن په دغه ورځ باندې مقرنین چاغي به تړلې سوي فل اسباد الک درې واره ما بیان کړی اسباد سلاسل اغلال سرابیلوم قمیصونه داغي من قطران هغه به د قطران نه دا یو تیل دی تیل او یا بعض خلک وای نختر ونه سي د زخمی کې هغه نه کند راوځي هغه مراد دي وتغشاو کور کړي به پټ کړي به مخونه د دې لاره وره دا دې د پاره لیزي الله سي جزاء ورکي الله دیتا کل نفس نار او نفس تا ما کسبت چې کسب کړای ان الله سریع الحساب هاذا دا قران کریم بلاغون دادا سے نصیحت تا کا عمل دی پیو کا مقصد تا بده رسي بلاغ اغه نصیحت ته ویل کیږي چې انسان عمل پیو کې او زیته ورسي ولينظروا به چې په دې قران کریم خلق ویرولای سي او دې خلقو ته پته ولګيږي چې الله تعالی یو ده وليذكر اولو الالباب او چې عملو کې خواندان د عقل سورة حجر مکی سورت ده او نه نوی آیاتونه لري او شپږ رکوګانې لري او دا سوره حجر پس د یوسف نه راغلی ده حالت پرشی کې 15 ده حالت عرشی کې 450 ده پدې کې الله بیان د افهام او تفهیم کوي تسلی رسول الله تور کوي توحید سره د دلایلو آدم علی السلام کیسه بیانې نصیحت د پاره بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب دا آیاتونه د کتاب او قران مبین ده مبین معنا حق او باطل جدا کون کوي ربما یود الذین ډیر کارته به دو سګنیا کسان الکه دې زبانی او نحوی اعتراض ده رب داخلي کې پچا باندې په فعل باندې نه اسم باندې او دلته پچا راغلی ده په فعل باندې څه جواب کوي ورته ما کافر راغلی ده سره راغلی ده
ما ملغى عن العمل بس بیا بالکل داخليږي ربما يود الذين او ډېر کرته به خوا غني کسان کفرو چې کفر کړی دا لو کانوا مسلمین سوالنا مسلمان دل زرهم پرید دیلرا سی خوراک او یتمتعو نه پاخري مرګریا لک فرق ده سخله خوراک کوي د ژوند لپاره څه لپاره ژوند لپاره او سخله ژوند کوي د خوراک لپاره فرق باندې پوه شئ کنه مرګریا سخله خوراک کوي چا لپاره داخه خلک دي ځکه دومره خوراک فرض سي ژوند می په باسي او د الله عبادت په وکبا او څه خلق ژوند کوي د خوراک لپاره بس ورته د کیم پاغه سر کې خیرات ته کثرت به نظام ورسي ورته دا خلق نه دي دا خلق نه دي دلته کم خلق مراد دي یتمتعو سي ژوند کوي د خوراک لپاره خبره پوهیږي درې شل شپته یو شی دی خو فرق پکې ده ويلهم الامل او غافل کړي دی لره امیدونو فسوف يعلمون اثر د چې پوي بسي امید وما اهلكنا الله تعالی وايي موږ نه دي هلاک کړي من خدای او کلینا مخ کده یو کلینا الا ولها کتاب معلوم دې د پاره کتاب معلوم او مخکواله نه کيو مت د نیټینا او نو رستو کیږي وقالو بیا وای دی پټوکه کې اے هغه کسا نزل علی ذکر سے قرآن پر آغلے دا انکا لمجنون تقول ونائے لو ما تاتینا حل لا تاتینا ولنرازی ستا پا تصدیق کے ملائک ان کنتا من الصادقین کدی اختنونے نو اللہ تعالیٰ وی مرگریا ملائک خو صرف یو خبر پوئی که ملائک میں راولے گلے نو ڈب بدرکی مڑکی بدے یا بے منی یا بے نمانی کدی او مان خطر خو کدی نه مان نو ډب ته بیا ځان تیار کا ما ننزل الملائکه الله مونږ نه نازلو ملائکه الا بالحق مگر په حق باندې وما كانوا اذا منذرين او بیا بدی د پاره نیټه نه ان نحن نزلنا الذکر الله مونږ نازل کړه د قران و ان له لحافظون او موږ د قران کریم حفاظت کوو سو تاکیدات الله راوړ ډېر تاکیدات راغله ورته ګوره ان نحن نزلنا الذکر الله موږ نازل کړی د قران و ان له لحافظون او موږ حفاظت د قران کوو نو اول نمبر ترتیب محفوظ ده څه شی محفوظ ده ترتیب دوم نمبر کتابت محفوظ ده درم نمبر الفاظ محفوظ دي سلورم نمبر تعداد د سورتونو محفوظ ده پنځم آیاتونه محفوظ دي شپږم لهجات محفوظ دي اوم قراتونه محفوظ دي نو صاحبانه ورسېږي ان نزلنا منګه نازل کړی د ذکر و ان له لحافظون موږ د قران حفاظت کوو سلورم نمبر تعداد د سورتونو پنځم نمبر آیاتونه شپږم لهجه طرز طریقه هم محفوظ ده او وم نمبر و قرات باندې نازل ده هغه محفوظ ده داسو ولقد ارسلنا من قبلك او منګه لګلی دا کسان چې مخکې او ماته وګوري د قران کریم حفاظت الله په یو انداز کې د حدیث په بل انداز کې کم کاسره قران کریم تلاوت کې په قبر کې به خدای حفاظت کوي دا بل دنیا کې به کوي ولقد ارسلنا تسلی من لګل د مخکستانه پیشیال اولین په ګروپونو د اولانو خلقو کې او نبرات لاغی ته یو پیغمبر منګ راغی به استهزاء کولا کذالک نسلکو الله دارنګه داخلو په زونو د مجرمانو کې هغه ایمان راوړي په قران
او تیر سوي دي طریقې د پخوانو خلکو او کچیر ته موږ خلاص کو په دې باندې دروازه من السماء د اسمان نه من السماء د اسمان نه پس ولونو بیا ګرځي پاغه کې یا رجون خيجبا لقالوا بیا بوای انما سكرت ابصارنا الکه د من خو چې شمپوشي سوي وا بل نحن قوم مسورون منګ یو قوم یو سجادو را باندې سوي ده ولقد جعلنا في السماء الله تعالی ما ګرځولې دي په اسمان کې بروجن برجنا سو برجنا دي مرګریا دولس سمره دي حمل سوار جوزا الا تر اخره پورې دا برجونه دي دادي برجونه دادي ولقد جعلنا في السماء بروجا و سو برجونه دي الکا دولس ما ته ګوري اوس دغه برجونه لمر په یو ورځ کې کراس کړي سمره کې کراس کړي په یو ورځ کې اوس په مې سو ورځ کې کراس کړي یو میاس کې وای سمره کې او کنه علم فلکیات پلا خو به ویلي ولقد جعلنا في السماء الله من ګرځولې دي په اسمان کې بروجن برجنا سو برجنا دولس برجنا وزینا او بیا موسیقوم دا خیسته کړی دي للناظرین د پاره د کتونکو ما ته وګورئ دا سپمې سکله په یو میاس کې کراس کی نو کله بیا کمې کني میاشت نوش په پاډه کې هغه تیر کی دماو کې سو کی دماو کې او سکله میاس پرې د دیر څه شپوي بیا دمه محمد سپمې نشته ده وحافظناها الله منګه ساتلې دي د هر شیطان رجیمانه د هر شیطان رجیمنا الا من استرق السمع منګر هغه چې غوږ کې دی هغه ته په غوږ باندې فاتبعه بیا سکند ورپسې گو شهاب مبین هغه شهاب مبینا کوكب مضیئا مثبت او منفي ذرا سره یو ځای شي او په شیطان امنډ کې دا شهاب پیدا کیږي دینا او کپیونه کې د ملکیږي او کپیونه لګي ده یو بلات نه جوړیږي خلق په پنجو باندې وای او پیغمبر پاک فرمای اذا تغولت علیکم الغیلان فاذنوا چې دا بلاګان پیدا شي بیا ځان کوي هغه پیدای والارض مددناها ازمکه منګه پرش کړي دا والقینا او منګه اچولې دی په پدې کې دننه سجدارانم دا وای رواسی غرنا وانبتنا منګه راشنه کو د هر یو شینه موزون په خپل اندازا الکه اکسیجن ته ضرورت ډیر ده الله به پیسو پیدا کړی ده او بو تلک ضرورت ل اکسیجن نه کم ده نو هغه په ګندب کې بیل پسې راځي صحیح سو او چې کوم شي ته ضرورت ډیر ده خدای مو پیدا کوي چې ضرورت کم ده الله په پیسو پیدا کوي به قدر دیتا وای وارسلنا الرياح او الله وجعلنا لكم فيها معيش الله پیدا کړی تاسو د پاره پاره کې اسباب د ژوندۍ او نه تاسو رزق ورکون کې او نه ستوسیز لره منګر سره خزانه دي او منګ نازلو پاندازه معلومه او منګ راکته کو بادونه لواکه خواګه بادونه سوريز راولي یو بادنه سیاستوريزه متختیله کپرون فانزلنا من السماء راکته کو د اسمان نوب فاسقیناکم تاسو ته درچکو وما انتم له بخازنین تاسو نه اسی جمع کون کې منګه جمع کو او منګه ژوند کول کو او منګه ملکول کو او منګ ته پاته د مستقدمین او منګ ته پاته د مستاخرین او رب تاسو کوم د جمع باقی خلق لرا الله حکیم علیم دا او منګ پیدا کړ انسان د سوال نه سوال ترابن اغه خاور توای یا بسن چوچي زی صوتین आवाज کوي اذا قرع چکل اوټه کولای سي صوت ترابن اغه خاور ده یا بسن چوچي زی صوتین आवाज کوي اذا قرع چکل اوټه کولای سي والجان او ابو الجان
الله وای موږ پیدا کړو مخکې د دین د هغه لمبو والا اورنا او هغه وخت کې چې ویل ربستا ملائکو ته ز پیدا کوم یو بشر د سلسال د حمای مسنون نه تور خټه نه حمای مسنون تور خټه فایزا سویتو جسدا الله وای چې کله ز برابر کم پاندامونو او بیا پوکای پکیو کم د روح نو سجدا ورته وکي فسجد الملائکه سجدا وکړه ملائکه کله مجمعون ټولو الا ابلیس مگر ابلیس نکړه ابا انکار وک چې دای سجدا وکي ورته وای الله ولې دیو نکړو ابلیس هغه الله ز سجدا نکوم هغه بشر ته چې تا پیدا کړی د سلسال حمای مسنونه الله ورته وای اوزه تمرجومه پتا بلانت لا یوم الدین هغه الله ما ته ټیم را کتر یوم یبعثون الله ورته وای تا د پاره ټیم دا تر یوم وخت معلومه الله غوای ما الله چې تاسو گمراه کړم زب خیسته کوم خلقو د پاره ازمګه کې ولا اغوینهم ولا ادلنهم زب خلق گمراه کوم ټوله منګر هغه بندگان چې هغه مخلص وي تا چنکړي الله ورته وای هاذا صراطن دا زما ذمہواری ده چې خلق بس کوم د صراط مستقیم باندې هغه ته تسنوای هغه زما بندگان دي لیس لک یا هاذا شیطان دا وای هاذا زما ذمہواری ده چې زب کینم په صراط د لار د پما مستقیم ذمہواری زما ده چې زب خلق گمراه کوم ان عبادی ان عباد یو یا الا عبادک منهم المخلصین یا الله هغه بندگان ستا چې هغه اخلاص والا دي الله ورته وای هاذا دا اخلاص صراط دا ولار د پما برابر ما ته برازي هغه ته گمراه کوي نسی هغه بندگان زما نشته ستاره را پاغي باندې قوت منګر هغه چې تابعداري ستاو کې د غاوینونه او جهنم بزه مقر دا غي د ټولو هغه د پاره و درکې دي هر باب د پاره جزء مقسوم ده ان المتقین فی جنات و عیون متقین به پچینو کې او چاج باغونو کې به او ورتوای به داخل سي په سلام امینین او موږ براو باسو هغه چې پسینو د دې کې کم کې نه ده اخوانا یو بل ورونه به علی سرور متقابلین او په هغه تختونو باندې به المحجل لکه د بریلیانو تخت لکه بریلیانو تختم کتل د ګلانو باندې پوشي الله وای داسې په پشالونو باندې پوشي لا یمسوم نه بټچکی نه به مسکی دی سره نسب وګه او نه به د اغه نه وزي نه به عبادي خبر ورک بندگانو زماتا ز غفور رحیم ما او عذاب زمالو دا درناک دا او خبر ورکړه می منو د ابراهيم عليه السلام نه دیب مصدر دا واحد تسنیه جمع د پارا یو برابر مستعمليږي از دخلوا علیه چې کله داخل سو پاغه باندې او بیا ویل سلاما هغه ورته ویل زیر راکوي ماته هغه ورته ویل ان منکم وجلون من غتا سنویریګو هغه ورته ویل مهویریږي منګه زیر درکو په غلام باندې چې عیسی علیه السلام دا علیم هغه ډېر پوي علیم معنا پوي به قالوا هغه ویل ابشرتمونی آیاتا سما تزیر راکوي علا پدې باندې المسنی الکبرو چې ما لر رسیدل د پډا توپ نه نوي کال وتا 99 فبما تبشرون پس باندې تاسو ما تزیر راکوي کوم سبب خنشت اورورا فکر کې لیکلي 500 کالونو چې سړی او خزه واوړي دغه بچی نه کیږي او زکم نه نوي کال تر رسیدل هغه ورته وایي ابشرنا قبل حق منګه زیره درکو په فیصله د خدای او ماته وګوره فیصله د خدای اسباب نه غواړي فیصله د خدای اسباب نه غواړي فلا تکم من القانتین مکهګه د قانتینونه هغه ویل د قانت خونی د رحمت د الله ده منګر گمراه
بیا ویلو او ډلې تاسو سره په هر راغلی یو ملائکم کافی وزیر ته جواب منګ راغلیو قوم مجرمه وتا آل دلو تعالی السلام به بچ کیږي منګ نجات ورکو دې ټولو ته منګ خزده د قدرنا فیصله مو کړی دا هغه به ورستو پاتې کېدونکو نه وي فلما جاء آل لوط المرسلین چې کله راغی آل د لوط علیه السلام ته پیغمبران ملائکه ورته وای تاسو ناشنا خلک یاستئ هغه ورته ویل موږ راغلیو بما کانوا فی یمترون هغه چې تاسو په هغې کې شک کوئ مرګره موضوع دا وه چې بد اخلاقه سړی خدای زر تباه کوي څنګه کوي او دوی پکې شک کوو وګوره هغې وایي موږ بد اخلاق یو خدای خو تباه نه کړو که نه او ته ودرېده ته راورسېدو که نه وآتیناک بالحق او موږ راته کړې تا ته په حق باندې موږ رښتیا وایو خو سهار د شپې بوزه خپل دی بقطع من اللیل په یو حصه د شپې کې او وتبع ادبارهم ورپسې زه په شا باندې ځکه امیر د قوم به وروستو رواني تبلیغیان وایي تبلیغیان هم ډېر وړاندې ګوره ښه امیر ته څه وایي ته څنګه کا او بیا یو کټوری هم په سر کړی ورته صحیح شو که دا ولې اسري باهلک بقطع من الليل کې اشاره وکړه اخر د شپې کې اول د شپې کې نه اخر د شپې کې ښه تبلیغیان ول د امیر وروسته ولي ځکه چې د امیر د که که نه هغه بیا ځان ته تمه پیدا شي چې لکه چې زه م ورسېدم ځای ته تکبر راځي زړه کې نو هغه راسه اوس ځان پسې که او ټکوری م ورپه سر که چې تکبر ختم شي مسله باندې ورسېدې ځکه شا پسې ځي واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث مفتی محمود صاحب غالبا لاهور سټیشن ته راغلی و او طالبان ورسره و بسترې مې وای طالبان ورته ویلې چې چې ته به یې موږ امیر یې څه وی امیر به ریل ګاډی وای چې کله راغی توپان نوم یې و د ریل ګاډي توپان سره راورسېده وای مفتی شفیع ورته ویلې تاسو اوس کښېنئ بسترې به زه ورچتوم وای نه ته خو مفتی یې وای نه تاسو راته نه ویلې چې امیر به ته امیر کار دا د سید القوم فی السفر خادمهم رسول الله فرمایي چې په سر کې امیر په سفر کې بدای چې هغه به خادم وي څه شی به وي خادم وي الله تعالی خدا نه امیرات په پچای کې صحیح اسلام آباد اجتماع ته تللیو نو موږ امیر ټنډې پخې کړې بلو امیر نو رښتیا بل یو نو ټنډې پخې کړه په موږ ټول هغه وبو خوړې چې شاته مې دیګي ته کاته هغه ډک پاتې ما له خدای دې ته هدایت کې خو له کاټینګ خو به راچولې کنه ټول سر سر په دې راواچول اې دیګي خوا کې بناستو زړل به وخت کې به دیګي کې غورځې دي هر یو شی اصول غواړي مسله ورسېده امیرات بم په خپل ځای باندې صحیح کړي نو هغه ورته ویلې چې شابه تورستو پسې ځکه ته امیر امشي خلفهم وقضینا الیه او منګه ښکارا کړه د تجدید امر ان دابر هؤلاء چې انجام دې خلکو دا به صفا باندې پری کیږي وجاء اهل المدینه او راغله اهل د مدینه یستبشرون زیر ورکاو یو بلتا خوشحالی کولا بیا ویل ان هؤلاء ضیفی دا زما مهلمان دي فلا تفضحون تاسو ما مرسوا کوي واتقوا الله ويرجي الله تعالی دا ولا تغزون او ما مپرسوا کوي ملما تعالی کاله که جملې کې ضيوفنا المکرمون ضيوفنا المکرمون ملمانه زمونږ څه شي دي عزتمن دي حقانه پای اسکول باندې دا جمله معولی کلمه څه شي ضيوفنا المکرمون بعض طالبانو کې مشروط طالبي خو قابل طالب او شری جامع به درس کوله هغه د عبارت سیار چا لیکل غلط توله وځکه مبتدا نکره ده او خبر څه شي ده معرفه کله په داخل دي
زه په ډوډۍ باندې کېناسته اسکول کې ماته مرګري دي ترکیب ته وکړي جمله زویو مضاف نا مضاف الیه مضاف سره مضاف الیه نه معرفه راځي کنه کیره راځي ها معرفه راځي نو مال پتا باندې افسوس بکار د دارالعلوم حقانی دوره تراغله او تا ته معرفه او نکیره پته نه لګيږي اړ قابل مولا د اسکواډ کې مدرس تا نو د ملما خلک عزت کوي بینرو باندې ورته لیکي چې زمنګ مهمانان عزتمن خلک دي او دانه سي اگر اغلی نه وتی پتی کو باندې ولي فلا تفضحوا ما مرسوا کوي واتقوا الله خدای نه وډار سي او ما مرسوا کوي هغه ورته ویلای منګه تنه منا کړی د عالمینو نه منګ نه ما کړی ستا ته بس نو وای خو نور نه منګ ما بندو توبه لا اله الا الله هغه ورته اولای بناتي دا زما د قوم لورګانې دي ان کنتم فاعلین ک په شری طریقه سره نکاح کوي وی کوي لعمرک ستا عمر د برکتی سي چاته وای لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی وای ستا عمر د برکتی سي او برکتیو کنا پلاس کال کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مدنی دور او دیار لسکاله مکی دور پدې کې د دنیا کونج ته اسلام ورسید برکتی دورو کنه برکتی دورو کنه وېس غزاګان رسول الله مبارک وکړه صلی الله علیه وسلم او 56 سریا شیخ حسن جان لیکلی دي شپږ 50 سریا او پدې ټولو کې جانبینو نه 1050 کسان مړ شوي دي هغه کېم 250 مسلمانان شهیدان دي او بقای ټول کافران مردار دي اوس د ورځې په وړو کې جنگ کې په لکونو خلک مریږي دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم عمر برکاتو ها پیغمبر اسلام ناغه تاریخ کې پچا وار نه د کړه ها په یو سړي باندې وار کړه دا چې هغه ویل چې دا از ذات ما اس او په دې خو خوراک کومه او پیغمبر په وزنم صلی الله علیه وسلم هغه بیا داسې اوس سره روانو رسول الله صحابه ته پری دی سراسي څنګه رانیزي سم پیغمبر پاک دسه ک سداسه ک صرف دا چې وګرل ګرل وینم نسه او داسې چې ولې لکه غوي غونډه ابو جهل وغيرها ورته خدای خوار کوم چیږي ابو سفیان دی ورته ابو سفیان ورته وای ته چټی چیږي اسی ګرسه ته څه خبره دا چا ورده دا محمد خاتم النبیین ورده او قسم د دومره در راته کوي ک په ټول اهل حجاز باندې دا ګرل راسي ټول بمړسي بیا ما وسولاره کې خدای مردار صرف دی یو سړی نه علاوه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په عمر مبارک په چا گزار نه کړي راځي ورپسې خصوالو مهرباني الله تعالی فرم خصوال دام خ علمي خ صرف ګون کې راستلم خوان نه کې سوال خي صحیح څه کنه خستا سوال خي الله تعالی فرمای عمر ستاد برکتی سا انهم لفی سکرتهم سمکه والا لیونیان دی او یعمون او دا سوچم نه کسی مخالف دی الله یو فاخذتهم الصیات ونیول دی لره چې مشرکین پسار کې الله کدا قسم جایز ده حسن بن ثابت او قسم خوړلای و ثقلت بنیتی ان لم تروها تثير النقع بين كدائي اما دواله لورګانی د خدای بوري کی مړی دی کی کچیرتا پیغمبر پاک عسكر او مؤمنان د مکی د دواله غرونو مابین کې اسونه ونزغلول دا غيو شیر ویلو خلکو ته تاسو مکه چیرته پاته کی رسول الله سے مکه پاته کړه حسن ته ویل رامنډه کا سونه راول او شاب خپل نظر دی پورا کا او صحابه ته ویل خلک اسونه وزغلوي او خ ګرد چت کې سره حسن خبره رښتیا سي الله تعالی فرمای فاخذتهم الصيات ونی ولا غیل راسا چیغه مشرکین په وخت د سبا کې الکه چیغه پیراغله سو قسم عذاب سماته وګوري صدور یو چیغه پیراغله
یو د تیګو باران په اوسه بل سو جعلنا عالیها سافلها دا درې او سلورم کم یو چا کم بهر تللیو هغه جبرئیل امین راغی او پلاسی وهل سو قسمه عذاب سه سلور قسمه فجعلنا عالیها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل ان في ذلك لآية پدې کې دلایل دي څنګه دلایل دي مرګریا ابن عباس نه رسول الله نه تاسو ک پیغمبر پاک ورته وای سلور دلایل دي سو اول الحجاره السوداء هغه علاقه کې وسم تور غاټي دي سپین غاټه به پیدا نه کی دا یو او دویمه علامه ده ان اردها لا تخرج ماء عذبا خوګو به پیدا نه کی او درېمه علامه ده ان اردها لا تنبت خضرا زمکه بشین شي او سلورم علامه ده بحیره میت مل دریاب دا سه په ګرځه سړی ډوبې نه دا سه په ګرځه ډوبې نه سړی او بالکل دا سه پروت آیات للمتوسمین وانها لبسبیل مقیمه او دا پلاره کې د پوخ روډ باندې پرته ده پدې کې دلایل د مؤمنانو د پاره وان کان اصحاب الایکا اگر چې صاحبان دی بڼوالا پیژنې زنګل والا ظالمین ظالمانو انتقمنا منهم منګ انتقام تنه واغست وانهما لبامام مبین هغه پلاره پراغه کې پراته دي ولقد كذب پتا کې سره تکذیب کړو صاحبانو د حجر مکه او تبوک ما بین کې والا کړه المرسلین د پیغمبرانو واتیناهم آیاتنا او من ورکړو د آیاتنا فكانوا عن مورزین اعراضوک واتیناهم آیاتنا او ورکړو من د آیاتنا کوم مرګریا یو ورځ به تاسو شو دیس کی او بل ورځ به او خو بچ کی نو په جمع کې خو سیرچی خډیر تر نه کول زکه تودو سیوړی کې سیرچا تر نه وکنو هغه ګرمي سړی تګی کړه چې تګی کړه وای راسه وخه هغه کې زخمی کې وخه زخمی کړه دا وکانو ينحتون من الجبال اغه بتراشل دو جبالنا غروننا بيوتن کورونا امنین په امن ونی ولاغه لره چې مسبین په وخت د سبا کې فما اغنا عنهم دا پنکد دین ما کانوا یکسبون اچ کم کسب کاو وما خلقنا السماوات الله ایمان دې پیدا کړی اسمانونه والارض حزمکا وما بينهما ما بين داغه کې الا بالحق منګر د پاره د حق وان الساعه او قیامت چې کوم در آتیتون راتلون کېدا قیامت راتلون کېدا فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل تدرگزارو کا خسته درگزار صفح الجميل خې طریقې سره ما ته وګوره اخلاق دي دیتا ښه اخلاق الکه دي خو اخلاق سو مرتبه دي سلور مرتبه سو مرتبه سلور مرتبه یو دا سیخ اخلاق چلوا ارچا سرا حکومت سرا عوام سرا ارچا سرا یو دا دویم دا سی عفو کوا ظالم تا احسان کوا مظلوم سرا باس دیتا ولیکیگی صفح الجمیل صفح الجمیل ان ربک هو الخلاق دا ربستا سکم دا خلاق دا علیم دی خپل پیڑ ماہر دا دی خپل پیڑ ماہر دا ان ربک بشک ربستا ان ربک بشک ربستا هو الخلاق پیدا کون کیدا العلیم په خپل پیډ کې ماهر ده ما ته ګوره لکه یو سړی د پاکستاني او جاپاني گاډي واغسته نو دای خو ټیک د چلایي
خو د هغه په انجن په دې شان پويږي نه پويږي باندې خو بچا پانه پويږي نو الله تعالی مخلوق پیدا کو د هغه پاغه باندې پرزو باندې څوک پويږي الله جل جلاله پويږي ولقد آتیناک او من درکړی تا ته پیغمبر علی السلام سبعا من المثاني ود مثانيونا والقرآن العظیم قرآن عظیمه ومې درکړي دي آیاتونه د فاتحه آیاتونه د چا سو آیاتونه دي مرګریا ودي زمزیات به ودي وو سودي ودي ها و څنګه شروع کیږي څنګه به پوراسي څوک به وای استاد سبق بس کو ذاتی دا و آیاتونه به څنګه ختمو یو دوا درې څلور پنځه انعمت علیهم باندې وقف نشته دا خوشپاکسو وس جزاک الله جزاک صحیح ماشاءالله ابو حنیفه رحمت الله علیه په انعمت علیهم باندې آیات وایي سوي انعمت نو ځکه هغه وایاتونه سوخه دا آیات نشته خو په دې امام ابو حنیفه دا آیات تا او شوافی او احمد هغه بسم الله مستقل یو آیات الحمدلله رب العالمین دعا الرحمن الرحیم درې مالک یوم الدین سلور بل څه شاید ورپسې ایاک نعبدو پنځه اهدنا الصراط المستقیم شپږ او صراط الذین ولدوایم پر وو هغه په نام تعالیهم وقف نه کی هغه بسم الله متصل وای ځکه خو سکل هغه مون شروع کوي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین دلته کوټ کې ما یو واپی پس مونږ کول اشکری توبه والا ما خامونځ هغه ډایرک بسم الله شروع کړل جهر سره ټیک شه راځي ورپسې امام مجاهد لیکلی وای دوه کرته نازل ده خدا خبره ضعیفه ده مسانی ورته زکوای په مونږ کې خلک دوه کرته وای والقرآن العظیم لا تمدن عینیک مگر زوسترګي ما متانا هغه چې نه په مور کړي هغه ته ازواج منهم جوړه د دینه ولا تحزن علیهم او ما په خپه کېګا نستا کار صدا واخفض جناحك للمؤمنین مؤمنانو د پاره وسر نرمه کا وقل هو انی انا النذیر المبین زویرون کې مخکارا کما انزلنا لك سنازل کلمو د قران علی المقتسمین په مقتسمینو باندې مقتسمین سوق دي الذين جعلوا القران چې ګرځول د قران عیدینا ټوټه ټوټه وای د خدای خبره منم خو د پیغمبر نه منم داش باورابک قسم دی پر افستا من به تاسو کو د دې ټولو نه چې کوم عمل دی کو فصدع بیانک ما ته ورمرګره فصدع هغه بیان توای چې شیشه ماته سی او بیا جوړ نه نسی خپل کې فصدع هغه بیان ته ویل کیږي چې شیشه ماته سی او خپل مابین کې پیغمبر تعالی وای داسې بیان وکا چې پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ سے بالکل الپی ولګي او بیا حق او باطل سره یو ځای هم نشي فصدع سوچا بیان وکا بما تومر او بیان وای دي ته محتبانه یبینو چې سړی ته هغه مخاطب دا مقتدی ته حق او باطل څه شي موږ مولایان سي بیان کې لا د حق او باطل ګډ وډ اسړای نه پیږي خدای دې دی ویری چې او جیته ورسید کزای ته فصدع بما تومر ولا شابس وارز عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین منګه کافیو تعالی د مستهزئینونه الذين يجعلون كساس اگر زولي دي الله سره لا اخر زرد پوي بسي تسلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ولقد نعلم او پتاکیک سره مونږ ته پتا ده انک یضیق صدرک ستنګيږي بسیناستا بما یقولون
هغه چې دوی وایي وعبد ربک عبادت کوا در خپل حتا یاتیک الیقین سکل درته مرګ حاصل سی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیه دعا کې الله تعالی دې موږ تاسو قران کریم برکات نصیب کړي الله جل جلاله دې موږ تاسو نسل نسل قرآن خدمت